په دې برخه کې د شهیدانو د ثبت په برخه کې رسمي او دولتي ارګانونه امارتي ارګانونه هغه هم لګیا دي او د شهیدانو د ثبت په راټولونه باندې لګیا دي. بیا خصوصا په دې اواخرو کې یو ښه ارزښت ورکول سوی دی چې هغه د جهادي ارزښتونو قدرمن ریاست ده. د اطلاعات کلتور وزارت تر چتر لاندې دوی کوښښ کوي د شهیدانو سوانح راټولې کړي. نو څوک به سوال کوي چې دې پلیټفارم ته به اړتیا څه وه؟ محترمینو، د رسمي ثبت لپاره یا د په رسمي ډول باندې کوم ډول راټولېږي او دغه پلیټفارم چې زه یې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوم بیخي ډېر فرق سره لري. لومړنی یو لوی فرق یې دا ده چې دې ته هر څوک لاسرسی لري. هر هغه څوک مثلا هغه چې په هره سیمه کې ده، په هر هیواد کې ده، کولی شي هغه د خپل شهید په اړه باندې معلومات ثبت کړي او په دې پلیټفارم کې تر هیوادوالو او تر نورو خلکو ورسوي. دوم د دې سره فرق یې دا ده د رسمي او د دې پلیټفارم د برخې. په رسمي برخه کې کیدای شي هغسې معلومات چې هغه د یو کشر شهید په اړه باندې په دغسې یو ډول باندې چې هغه د هیواد په کچه تر نړۍ پورې رسیږي ثبت نشي، ولې دلته هغه ثبتېدلی شي. خو یو سوال دلته بل راځي، یو څوک به دا یادونه کوي چې دلته به نو ګډوډي دغه د شهیدانو په ثبت کې به دغسې یو حالت ایسي، هر څوک به راځي او تیر و زیات و کم او د شهید سره مناسب د شهید سره مناسب نه همغسې معلومات به رایوجې کوي او دا به یو ګډوډي ته لاره خلاصه کړي. موږ الحمدلله په هغه برخه کې د له تخنیکي اړخه په دې پلیټفارم کې هغه ټولو موضوعاتو ته څومره چې په وس او توان کې مو رسیدګي مو کړې ده